وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده د جرمني نه. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی ده د الله وجود نه مني، ملحد ده، نو دی وایي چې ماته په عقلي دلیل باندې داسې یو دلیل ووایه چې الله عز وجل وجود پې ثابت سي، قناعتي جواب راکه. محترم وروره، ډیر دلایل سته. د ما خپله دې ته اراده ده چې الله د سبقونو لږ خلاص کم، د دې لپاره یو څه ویډیویي هغه نشر کوم ان شاء الله. خو وروره یو دوه خبرې در سره واوره. علامه دکتور عبدالکریم زیدان په اصول الدعوت الاسلامی کتاب کې وی یو ورځ مانه یو شاګرد پوښتنه وکړله چې دغه دنیا خپل پیدا سوې ده که یو چا پیدا کړې ده؟ وی ما ورته وویلې درس مو ویلې، وی په دا تخته باندې لیکل سوي ول. وی ما ورته وویلې چې زه یو خبر درته کومه. پرون زه دلته ناست وم مثلا او باندې نه باد راوالوته، دا باد کوټې ته راننوته، بس د سپین رنګ د ځان سره راوړ د تواشیر رنګ. ځکه موږ تاسې تخته چې لیکل ور باندې کوو، نو هغسې رنګ باد ځان سره راوړ او دلته منظم لیکل وسول ور باندې په دې تخته باندې. وی شاګرد راته ویلې چې نه دا خو نسي کېدلی، څنګه په تخته باندې لیکل؟ باد ګرد راوړ او دلته په دا تخته ورونی ختل او بس همداسې لیکل پاتې سول، نور باد بیرته لاړ. دا نسي کېدلی. خامخا چې په تخته باندې لیکل کیږي یو مبدع به یې کوي، داسې یو څوک چې لیکونکی وي، بې له دې نه نسي کېدلی. وی ما ورته ویلې نو چې ښه یوه تخته باندې چې لیکل بدون له دې نه نسي کېدلی چې یو څوک یې ونه لیکي. نه دومره لویه دنیا چې دومره منظمه دنیا ده، بغیر له دې نه چې یو څوک یې پیدا کړي، نو څنګه خپله پیدا سوې ده؟ نو څنګه یوه تخته باندې لیکل خپله نه مني؟ دا دومره دنیا څنګه خپله مني چې یو خالق نه ده پیدا کړي؟ یو دلیل. محترم وروره، امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه، وی د الله د وجود دپاره دلیل راته وایي عقلي. ده ورته ویلې وی زه په لاره روان ومه، په یوه دشته کې تېرېدلمه، نور وی زه په یو چیرته ناست ومه، نو بیا په دشته کې خلک تېرېدل، هلته دیوال نه و، د دې خوا نه چې تلل نه و، له یې خوا نه چې راتلل نو دیوال و. وی دا خلکو راته ویلې چې دا دیوال چا وهلی؟ ما ورته ویلې دا خپله له همداسې مځکې نه راشین کېده غټ دیوال ودرېده. وی خلکو راته ویلې چې ته خو د اسلامي امت یو عالم یې، ته ولې دومره قمقله خبره کوې چې دیوال راشین سو؟ ما ویلې ولې نه منیه؟ وی نه، دیوال هېڅکله خپله نه پیدا کېږي، یو څوک به یې جوړوي. وی ما ورته ویلې دا خلک ملحدین ول، نو چې ته دا نه منې نو بیا دا څنګه منې چې دا ټوله دنیا بې خالقه پیدا سوې؟ څنګه یو دیوال نه منې چې خپله پیدا سوی؟ دا ټوله منظمه دنیا نو څنګه پیدا سوې ده؟ دا یو بل دلیل. محترم امام ابو حنیفه رحمه الله ته ملحدین راغلل، ورته ویلې مړ کوو دې که نه د الله په توحید دلایل راته ووایه. ده ورته ویلې ما یوه نادره ولیدله. وي څه نادره دې ولیدله؟ وي کښتۍ دریاب څنډې ته راغلله، وي هلته بوجیګانې ایښې وې، د بوجیګانو ټوپونه ورته راوهل، ټولې بوجیګانې کښتۍ ته راوغورځېدلې. خپله پړی راغی، دا پړی تاو راتاو سو، د غنمو بوجیګانې دا پړي وتړلې، چې کښتۍ خپله روانه سوله، تله خپله هلته هدف ته چې ورسېدله، نو هلته بیرته بوجیګانو تر نه ټوپ پړی خپله خلاص و، بوجۍ ټوپ که تر نه ټول بوجیګانې خپله ترې خالي سولې. نو د ملحدینو ورته ویلې وي ته خو د اسلامي امت یو عالم یې، دروغ نه ولې وایې؟ وی ولې؟ وی څنګه کېدی سي چې کښتۍ ته بوجۍ خپله ورسي، کښتۍ خپله روانه سي، خپله تسه سي؟ نسي کېدلی. نو هغه ورته ویلې قمقلان خو تاسې یئ، بېعقله خو تاسې یئ چې دا دومره وړه کښتۍ نه منئ چې خپله ډک سي. دا لویه دنیا چې یوه کښتۍ ده منظمه روانه ده، دا ولې نه منئ؟ دا یو محترم وروره. او بل یو دلیل دا هم ده، دکتور عبدالکریم زیدان اصول الدعوه اسلامی کې لیکي. محترمه یو کله چې دویم جنگ جهانی پیښ سوی ده، په دویم جنگ جهانی کې یوه نادره پیښه سوې ده وروره. هغه پیښه داسې ده چې یو پیلوټ ده چې د الحاد په کور کې زیږېدلی ده،
کله چې دی بمبار ته تیاره جګوي په بمبار کوي نو دی چې بمبار کوي نو هلته د دښمن مدافع واله سیستم سره مخ کیږي نو چې په ده باندې پیرونه کوي دی وایي چې من هر څه له یاده ووتل چې هغه د تیارې په رادار یا د تیارې په کامرو کې مې چې کتل مرمۍ را روانې وې نو تیاره لګېدله داسې زړه کې مې داسې هر څه پلار زوی ورونه هر څه رانه ویر سول یعنی هر څه مې له یاده ووتل خو دلته زړه کې یوه خبر راته په یاد سوله چې یو داسې یو چاته چې د دنیا خالق د دا مې زړه ته را الهام سو راغی زړه ته له هغه نه مې کومک غوښته نه مې نه پلار نه کومک غوښته نه مې وزیر دفاع نه کومک غوښته داسې یو چا نه مې کومک وغوښته چې هغه ما 10 کاله عمر ما دغه نوم نه و اورېدلی ځکه زه د الحاد په کور کې زیږېدلی ومه نو له هغه نه مې کومک غوښته تیاره بد سوله چې کله بیا بد سوله بیا مې په دې باندې فکر وکړو چې دا څوک چې دا ما ته په داسې سختۍ حالت کې د کومک دپاره راپو یاد سو بیا الله عز وجل د اسلام هم نصیب کړی محترمه څوک چې الله نه مني تجربه پې باندې وکړي په موټر کې سپور کیا او ډیروري تاسې کوئ دا موټر له یو لوی خطر سره مخ کیا یعنی معنا یو ناڅاپه یې داسې وکړئ چې یو چیر یو ګړنګ نه یې غورځویه نو چې کله یې تاسې د ګړنګ نه غورځوئ نو ده نه یو ناڅاپه چیغه وځي الله نو ولې دغه حالت کې ته د هغه چا نه استعانت و کومک غواړي چې ته نه منې دا د الله عز وجل د وجود دپاره دلایل دي وروره الله دې جوړ لره کامیاب